مقصد ته د رسیدو لپاره د ستونزو او خطر نه ډکه لاره. دا لار کندهار او د اروزګان مرکز ترینکوټ سره نښلوي. پر دې لاره تلونکي کسان او د ګاډو چلوونکي اړ دي د 2 ساعتونو مزل په 6 ساعته ووهي. لاره نو ډېر خرابه ده، مشکل دی. موټر راوړېس کړي، ټایرونه خراب وي، ګولۍ خراب وي، هر راوړېس کړي. نو بیا دښتې نو موږ ته خو د هوټل څخه نفشې شته چې موږ راته شپه سوه ولاړ دي، هلته ولاړ. زما 6,000 معاش دی، 6,000 زه د کرې ورکوم، بېله ډوډۍ بېله مصرف. دولت موږ سره کومه ده چې همکاري کړې ده. دا نور مریضان خو پر دې لار راځي، هغه خو عاجل مریضان خو را رسېږي نه، هغه خو هلته مري. ولې په دې مري چې معنا کندهار ته موږ پر ګرش راڅرخو. دولت باید چې زموږ لارې خلاصې کړي. د تېرو 2 کلونو راهیسې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې د وسلوالو لخوا تړل شوي دي. دا یوازینۍ لار ده چې روزګانیان خپل پیداوار د کندهار تر مارکېټونو پورې رسوي او د همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. نږدې 2 کاله وړاندې د کندهار او مرکز ترینکوټ دا لاره چې تقریبا 80 کیلومتره ده، وسلوال طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله او د دې لارې ټول کنټرول یې په خپل واک کې واخیستی. افغان حکومت د دې لپاره چې کندهار او مرکز ترینکوټ سره ونښلي، یو فرعي لاره هم جوړه کړه. دا فرعي لاره چې تقریبا 10 کیلومتره ده، حکومت ژمنه وکړه چې په 2 میاشتو کې به دغه لاره په خامه توګه باندې ورغوي. خو 2 کاله تېرېږي، لا هم د دغه لارې یوازې 14 کیلومتره رغول شوې ده او پاته دا حالت ته رسېدل چې پر دې باندې تګ راتګ هم ستونزمن دی. د ژمي د رسېدو سره سم پر دې لاره د تلونکو کسانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د ورښتونو له کبله د دې لارې ډېرې برخې بندېږي او تګ راتګ پرې ناشونی برېښي. د لارې د خوندي ساتلو لپاره افغان پوځ او پولیس ګمارل شوي، خو د چاودنو او وسلوال د بریدونو پاتې شونې ښیي چې لا هم دغه لاره د امنیتي پلوه خوندي نه ده. د پولیسو دا سرتېري چې یو ستونزمن او له خطره ډک ماموریت ورته غاړې دي، له تېرو 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. معاش مې بس په 3 میاشتو کې 2 میاشتې کې نه دی، نو وخت اخلي. غواړو چې زموږ معاشونه سم شي او موږ ته معاش پر وخت راکړي، موږ دلته وظیفه اجرا کړو. د کندهار-ترینکوټ ترمنځ د دغه لارې د هوارکاري چارې د ټولګټو وزارت د 10 میلیون افغاني په مالي مرسته د افغان پوځ انجینري ډلې ته سپارل شوی. دلته چارواکي یو ځل بیا سره ډېره شوي څو د لارې امنیت خوندي او د دغه لارې پاتې برخه جوړه کړي. دا لاره چې ده 3.5 کیلومتره ده، په 14 کیلومتره یې آماده شوې ده رفتامت ته او دا نقاط چې اوس کار کېږي دا ډېر لږ سخت نقاط دي، دا به لږ وخت ونیسي او دغه نقاط نه چې موږ تېر سو خواته هواره منځکه ده او اراضي امنیت له نظام ښه ده، انشاءالله دا کار به زر خلاص کړو. روزګان د افغانستان له مرکزي او نارامه ولایتونو څخه دی چې د ناامنۍ له کبله ورته په تېرو کلونو کې ډېر لږ پام شوی. د وسلوال طالبانو تحرکات دومره پراخ دي چې د دغه ولایت مرکز ته تلونکي لارې یې د تېرو 2 کلونو راهیسې تړلي او خلک اړ دي له فرعي لارو تګ راتګ وکړي. مامون، درانی، BBC، کندهار.